خو زه نن تاسو ته څنګه پته ده چې په پاکستان کې د وړوکي اختر ورځ لمانځلی کېږي. نو ټولو نه اول زه د پاکستان کې د دې هېواد کې په دې وطن کې چې څومره هم مسلمانان دي وروڼه دي هغو ته د اختر مبارکي وایم که هغه پردیسیان دي او که په پاکستان کې دي. هغې نه بعد زه تاسو ته نن چې په کلي کې کلیوالي ډول باندې څنګه اختر لمانځلی کېږي هغه ښایم تاسو ته چې په دې کې څرنګه اختر لمانځلی کېږي. او بله خبره دا ده چې زمونږ په کلي کې چې څومره زمونږ د ولج کونسل تختې او بله خوشبختي دا هم ده چې په دې کې د ګیر چاپېره علاقو نه د ګړنګو نه د مانده نه قلاګي نه څومره چې هم خلک دی د ګیر چاپېره علاقې ده که دې طرف ته دي که هغه طرف ته دي نو جامع مسجد ته یا د اختر مانځله یا عیدګاه ته دلته راځي ولج کونسل تختې ته راځي. هم په دغه سره بیا د مشرانو روایت چې کوم دي چې دو دپاره هغه حجرې قایمې دي او سویوار پر رانم خطا کېږي د کیمرې مخکې ګورې مینهوالو ته دا خبره اختر سلام هم بس ټولو د اختر مبارک شي او ګټو سره جمع ونیولې که نه شرمول مه کوئ بس دی. او بیا د کلیوالي ډول د اخترونو یو دا مزه هم چې دې کې کیتې پیتې ماشومان ولیدلی شي او بیا د مشرانو تر څنګ خبرې وکړی شي هغو سره کېناسته وکړی شي. دغسې په څومره هم چې باري مسافر دي او که دغه دي هغو چې اختر له خامخا کلي ته راځي او اختر له کلي ته چې راشي هغې کې یو صافت یعنې مطلب لکه یو صافت امیج شو کېږي. د کلیوالي ډول د اختر دا یو بله رنګیني او بله مزه وموي او یاد دي چې په کلي کې چې څومره امن دی مینه ده ژوند دی دومره په ښار کې نشته.